بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه مځکې په اجاره باندې اخلمه، بیا اوبه ورته رانیسمه. دغه مځکې په اجاره چې زه واخلمه اصل وکړي، د دغه زکات اوس څنګه کېږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مځکې چې خلک په اجاره اخلي دا خو څو رقمه وي. یو رقم دا وي چې توره مځکه په اجاره واخلي. کله چې توره مځکه په اجاره باندې واخیستل، بیا نو چې هر څومره حاصل دې مځکې وکړي، که اوبه خپلې د کاریز وي یا د چینې وي یا د رودو د ویالې وي، نو عشر به یې ورکوي. که پر دې مځکه په کال کې یو واره حاصل اخلي، که پر دې مځکه باندې په کال کې دوه واره حاصل اخلي، په هر صورت باندې پر ده باندې عشر ستا لسمه روپۍ عشر دی. او که یې چیرې اوبه ورته رانیولې یا یې په جنریټرو په تیلو په برق ورته راکښلې، بیا نو ورباندې نصف عشر یعنې شلم من دی. او که یې چیرې داسې مځکه اجاره کړې وه چې هغه لکه د یو پالیز مځکه اجاره کړې، د پالیز پکښې کرل سوی دي، میوې یې ښکاره سوي دي، هغه ته موږ عام خلک په اصطلاح کې اجاره وایي، هغه نو اصلا بیعه ده. دغه مځکه چې خټکي و هندوانې یا داسې نور شیان چې هغه میوه ښکاره سوي، نو بیا دغه اجاره کوونکي یا دغه رانیونکي زموږ په اصطلاح کې ورته اجاره وایي، او اصلا خو نو بیعه ده. پر ده باندې هېڅ شی نشته. هغه د مځکې مالک چې دا میوه یې پخ کړې ده، تر دا ځایه را رسولې ده، هر څو پیسې چې یې په جوړې کړلې عشر به هغه ورکوي. او پاته دغه د پیسو مالک چې دی، دی به د خپله ګټه اخلي، د خپلو پیسو سره به یې جمع کوي. که چیرې نصاب ته رسېدلی وه، کال ورباندې پوره سوی و، پر هغه باندې بیا زکات دی. حاصل دا چې تا توره مځکه اجاره کړې یا دې په مځکه کې پخ سوی پالیز اجاره کړې. که دې توره مځکه اجاره کړې وه، نو که دې هر څومره حاصل ورباندې واخیستې، اوبه یې خپلې وې، نو عشر به ورکوې. او که دې چیرې په اوبو باندې مصرف کوئ، نصف عشر به ورکوې. که په کال کې یو وار حاصل ورباندې اخلې، که دوه واره ورباندې اخلې. دا مسله رد موتار په کتاب الاجارات شپږم جلد صفحه 90 کې را نقل کړې ده، او همدا ډول فتاوای هندیه کتاب العشر کې په اول جلد صفحه 170 کې هم را نقل کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.